ریپورټ کې مو هغه ورځې د سپلایر ریپورټ جوړ کړو. سپلایر چانه چې موږ پروډکټ اخیستی وي کنه، مثلا خالد نام کوم پروډکټ اخیستی، بوک پین مو اخیستی چې بوک د دغه کمپنۍ وو، ماډل یې د کمپنیانې وې، قیمتونه یې هر څه یې ګورلته موجود و کنه. قیمت یې 15 مو اخیستی و، 200 روپۍ کېدی، 180 مو ورکړې وې او څو پاتې وې؟ 20 پاتې وې. د دې بیا 50 مو ورکړې وې، 20 مو ورکړې وې، 10 پاتې وې، یعنې ټوټل د دې سړي څو بقایدار یو؟ 50. او ټول یې څو ورکړي؟ 200 ورکړي. داسې ګوره د لاندې د دې بل کس شو، لاندې د دې بل کس شو. دا د چا ریپورټ و؟ دا د سپلای ریپورټ و چې چا نه موږ اخیستی و. څه رقم مو جوړ کړه؟ 3 ټیبل هم سره یو ځای کړه. اوس ګوره نن به یې ډیلیټ کړئ او به بیا جوړ کړو چې قاسم جان به هم پوه شي، تاسې به هم سره پوه شئ او دا بعضې فیلډز به هم ترې ایسته کړو. ریپورټ ویزرډ نه جوړ کړو. کوم ټیبلونه ور اچوو؟ سپلایر آی ډي به نه ور اچوو. په ریپورټ کې دلته به یې ور اچوو، د بل ټیبل به نه ور اچوو. سپلایر مو ور اچوو. بل پرچیز کې به سپلایر آی ډي ګوره دلته یو وارې تیار شته که نه، نو 2 وارې به یې څه کوو چې پرنټ وکړو که نه. او پروډکټ آی ډي هم په ریپورټ کې ضرورت ورته نه لرو چې پرنټ یې کړو. دغه نور فیلډز به یې ور اچوو. دا ټول به ور واچوو په دې ځای، دا 2 به نه ور اچوو. بیا راځو پروډکټس ته چې پروډکټس ور اچوو. پروډکټ آی ډي به بیا ضرورت نه وي، صرف دا نیم او دا شیان به یې ور اچوو، ماډل او کمپني او سیریل نمبر. نو یو 3 فیلډ به ترې کم کړو. نیکسټ. دلته په سر کې د چا په حساب غوښته چې راشي؟ سپلایر په حساب، چې مثلا سپلایر نوم لکه مخکې چې خالد لیکلی و، لاندې ډیټیلز لیکلي وي، نو همداسې به دلته نوم بره به د سپلایر نوم لیکلی وي، لاندې به پروډکټ ډیټیلز لیکلي وي. که چېرته زه دلته بای پروډکټ کلیک کړم بیا څه رقم کېږي؟ بره به پروډکټ نوم لیکلی وي، لاندې به یې د سپلایر ډیټیلز لیکلي وي چې چا نوم اخیستی ده. نو زه له هغه رقم یې غواړئ که دغه رقم غواړئ. فعلا دا ریپورټ بای سپلایر غواړو چې سپلایر راته وښي ټول سپلایرز چې چا نه موږ شیان اخیستي دي، څوک دي که نه، کوم پروډکټس مو ترې اخیستي. بل ریپورټ به بیا د پروډکټ جوړ کړو چې فلانی پروډکټ مو له چا اخیستی ده. نو دواړه ریپورټ باید ولرو، هم سپلایر هم پروډکټ. نیکسټ ګروپینګ که غواړئ، اسینډینګ ډسینډینګ سارټ آرډر که غواړئ، سیمري که غواړئ، سیمري هم دلته وینئ موږ درلود لکه نه، مثلا ټوټل د چا غواړو؟ بیلنس او پیډ او دا 3 ټوټل به پکې غواړو، یا کوانټیټي هم که ور اچئ، کوانټیټي چې سمې راوځي. نیکسټ فینش. دا د ګوره سپلایر ریپورټ جوړ شو. پرنټ پریویو ګوره لکه سیټینګ باید ورته وکړو تر څو ټول ډیټیلز جایز شي که نه. اوس ګوره ټول ډیټیلز نه ځایږي په دې خاطر چې دا A4 صفحه ده، موږ باید دا فیلډز ټول راواړو کړو لکه هغه ورځ چې موږ راواړه کړه. د دې خط په اندازه یې کړو، مثلا ګوره دا دومره ځای خالي لري، باید لږ یې راوړ کړو، دا لږ راوړ کړو تر څو ټول ځای شي. خو فعلا به یې پرنټ پریویو نه ګورو، هغه به یې وګورو. ریپورټ ویو به یې وګورو. ریپورټ ویو کې به ټول راته وښیي، خو انور پرنټ لپاره بیا تاسو سیټینګ وکړئ، پوه شوئ. نو اوس ګوره بیا وینئ خالد کوم پروډکټ مو ترې اخیستی دي، دلته به د پروډکټ ډیټیلز راشي چې دا او دا او دا شي. صحیح شو. بیا وینئ لاندې فرهاد شو، پروډکټ هم وینئ دا اخیستی، دا کمپنۍ ده، او لاندې فرهاد ده. دا د سپلایر ریپورټ شو چې مونږ چا نه پروډکټ اخیستی. بل ریپورټ د چا جوړوو؟ د کسټمر چې په چا هم خرڅ کړي دي. نو بیا ریپورټ ویزرډ دا ورې کسټمر ور اچوو. بیا سیلز کې به بیا دا 2 نه ور اچوو، دا نور به ور واچوو. او بیا پروډکټ چې پروډکټ نیم به ور واچوو، آی ډي به یې پهله نه ور اچوو. څه شي خپله هو خپله یې ډیزاین کړو، مطلب د ټیبل نه یو خپله راواخلو. اصل ریپورټ هم په څو طریقه ډیزاین کړی وو که نه، نو هرې طریقې نه چې غواړي. ښه دا به بیا ورته وایي چې ټوټل دی د 2 راووځي. نیکسټ فینش. دا د چا شو؟ د کسټمر شو، په چا باندې چې موږ خرڅوو. ریپورټ ویو به یې وګورو تر څو پوره ښکاره شي. دا ریپورټ ویو اوس وګوره کسټمر مو څوک ده؟ خالد. په خالد مو کوم شی خرڅ کړ؟ دا خو سپلایر شو. کسټمر هم څوک ده؟ بصیر، چې دغه یې ادرس ده چې شی مو ورباندې خرڅ کړي. ګوره کوم پروډکټ مو ورباندې خرڅ کړی، دلته به د پروډکټ ډیټیلز وي. پروډکټ نیم پین که نه، په څو هغه کړی؟ 15 روپۍ پرې خرڅ کړی. څو دانې؟ 15 دانې، چې 15 بیا کېږي 50 روپۍ راکړي. څو ورپسې پاتې دي؟ 25 ورپسې پاتې دي. لاندې به وینئ بیا ټوټل وي د فیصل، او لاندې به اخر کې به ټوټل راوځي. دا کوم ریپورټ شو؟ کسټمر چې په چا باندې موږ خرڅ کړي دي.
بل به د پروډکټ راوځو پروډکټ هم په چا خرڅ کړی پروډکټ هم ګوره دکې چې د چا په حساب راته راوځي د سپلایر په حساب چې مثلا په خالد کوم پروډکټ خرڅ شوي په فرهاد سپلایر وکیل خالد نه مونږ کوم پروډکټ اخیستی له فرهاد نه مونږ کوم اخیستی دي له بصیر نه کوم اخیستی کنه د چیش په حساب ده د سپلایر په حساب ده ډبل ریپورت چې ده د کسٹمر په حساب ده چې مثلا بصیر کسٹمر د مونږ کوم پروډکټ ور باندې خرڅ کړي فیصل کسٹمر ده کوم پروډکټ ور باندې خرڅ کړي اوس د پروډکټ په حساب راو بس چې بل د پروډکټ ولیکل چې مثلا کتاب لچا چا نه مونږ اخیستی ده او په چا هم خرڅ کړی د چا په حساب راپور راوځي د پروډکټ په حساب نو دا وری به بیا ریپورت جوړ کو دا وری به اول څوک ور واچو پروډکټ آی ډي که غواړې هم وزله که نه غواړې هم اول به د سپلایر ور واچو چې دا پروډکټ هم له چا نه سپلای کړی ده آی ډي که نه ور واچوئ هم نه به یې ور اچوو فعلا او بیا یې پرچیز ډیټیل دا نور به یې ور واچو دا به یې نه ور اچو په کوم تاریخ هم ترې اخیستی څومره هم ترې اخیستی څو پاتې دي نیکسټ د چا په حساب یې غواړو دا ورې د پروډکټ په حساب نیکسټ ګروپینګ او ټوټل او دا شیان پکې که غواړئ بیا به ورته ووایئ چې د دغو شیانو ټوټل دې هم راووځي نیکسټ فینیش دا د چا په حساب شو د پروډکټ په حساب شو چې مثلا دا قلم مونږ له چا نه اخیستی ده کتاب هم له چا نه اخیستی ده پنسل هم له چا نه اخیستی دلته اوس وګورئ دلته به ډیټیلز لیکلي وي چې مثلا قلم پرنټ پریو نه پر هغه کې به یې وګورو ریپورټ ویو کې تر څو ټول ښکاره شي وګورو قلم چې ده مونږ له چا نه اخیستی ده خالد نه اخیستی بیا لاندې کتاب ده کتاب مو له چا نه اخیستی ده له خالد او فرهاد نه نو دا راپور د چا په حساب شو د پروډکټ په حساب شو چې پروډکټ مونږ له چا نه اخیستی ده دلته چې سپلایر په حساب و چې د چا نه کوم شیان اخیستی دي ګوره دا به خلاص کو وینې دا د سپلایر په حساب مثلا له خالد نه مونږ کوم پروډکټ اخیستی او دا د پروډکټ په حساب چې دغه قلم مونږ له چا نه اخیستی ده څو قسمه راپور شو دوه قسمه دا د پروډکټ په حساب چې مونږ پروډکټ له چا نه اخیستی او دا سپلایر شو اوس پروډکټ هم په چا خرڅ کړی هغه به هم جوړ کړو یا دا پر پروډکټ رینیم به یې کړو دا پرچیز پروډکټ چې پروډکټ مونږ له چا نه اخیستی داسې اوس هم په چا خرڅ کړی د هغه په حساب یې جوړ کړو بیا به دلته اول کوم ټیبل ور واچو پروډکټ دا وری ورسره کسټمر چې په چا هم خرڅ کړی د پروډکټ آی ډي به یې نه ور اچو دا نور به یې ور واچو او بیا یې سیلز مثلا په څو هم خرڅ کړی په کوم تاریخ هم خرڅ کړی څو یې راکړي څو ورپسې پاتې دي دا هم د چا په حساب شو پروډکټ په حساب ټوټل به دلته راوباسو نیکسټ دا سیلز پروډکټ شو صحیح ده چې پروډکټ هم خرڅ کړي فینیش اوس ګوره مثلا قلم ده په چا هم خرڅ کړی که نه د پروډکټ په حساب راځي هغه به یې وګورو ریپورټ ویو چې تر څو ټول ښکاره شي اوس ګوره قلم موږ په چا خرڅ کړی په بصیر مثلا قلم په هر څو کسانو خرڅ کړی وي د ټولو نومونه به دلته راشي د بل کلي چې پروډکټ قلم په چا هم خرڅ کړی مثلا دا بل پروډکټ هم په چا خرڅ کړی فیصل خان څو روپۍ راکړي څو پسې پاتې دي هغه ټول ډیټیلز به دلته موجود دي پوه شوئ دا شو ریپورټ نو اوس مو فورم جوړ شو کله چې ډیټا انټري کوو نوی نفر اډو ډیلیټ ریکارډ هر څه کوو هغه به په فورم کې کوو او پرنټ به په ریپورټ کې کوو نور هم شی نه پکارېږي که نه یو مو څه شی پکارېږي که مثلا کله وغواړو چې سرچ وکړو مثلا کسټمر نیم وغواړو چې پیدا یې کړو پروډکټ نیم وغواړو چې پیدا یې کړو مثلا د سپلایر نوم پیدا کوو که نه نو هغه صورت کې باید موږ له ټیبل نه کیوري هم جوړه کړو کیوري کې موږ ورته هغه ورکوای شوی که نه یو دانه به جوړه کړو اوس فعلا ګوره کریټ کیوري په ویزرډ به فعلا جوړه کړو نو سمپل کیوري به جوړه کړو مثلا زه غواړم چې څوک پیدا کړم سپلایر پیدا کړم مثلا زه د ډېرو خلکو نه مې شیان اخیستي وي که نه کله کله یو څوک راځي وایي چې زما ډیټیلز چې ما تا کوم شیان اخیستي دي څو روپۍ دې راکړي څو راپسې پاتې دي نو زه به بیا نوم څنګه پیدا کوم که نه نو د دې لپاره به سرچ کوو که نه سرچ د چا په ذریعه مونږ کوو د کیوري په ذریعه نو له دې نه به کیوري جوړه کړو نیکسټ فینیش ګوره دا د کیوري راغله د دې ډیزاین ته به راشو او دلته به ورته سپلایر نیم ورکړو څه رقم ولیکه لایک او اس انډرسکور نیم فیلډ نیم که نه اوس چې کله ډیټا شیټ کلیک کوو موږ نه به وینې دلته نوم غواړي مثلا زه ورته وایم چې څوک خالد اوس صرف څوک راته ښیي خالد راته ښیي پوه شوې نو اوس وینې دا شو اوس ګوره کیوري جوړه شوه د سپلایر په نوم کله چې موږ سپلایر پیدا کوو بله کیوري به جوړه کړو کیوري ویزرډ باندې د چا د نوم پیدا کولو لپاره کسټمر د نوم پیدا کولو لپاره چې موږ کله یو کسټمر پیدا کوو څنګه به پیدا کوو
د دې ډیزاین ته به راشو دې ته به هم فعلا فورمول ورکو لایک سی انډرسکور نیم ده که نه نیم اوس به وینئ دلته مثلا بصیر کسټمر بصیر ورته پیدا شي دا به دا شي دا به هم سیف کو دا د کسټمر په نامه شوه بله به د پروډکټ لپاره جوړه کړو چې کله یو پروډکټ سرچ کوو مثلا پلانی شی م له چا نه اخیستی په چا م خرڅ کړی که نه نو بیا به دا یوه کیوري جوړه کړو د پروډکټ لپاره نیکسټ دلته به راشو د پروډکټ په حساب به یې سرچ کړو لایک پروډکټ انډرسکور نیم ده که نه فیلډ نیم یعنې فیلډ نیم چې دلته هر شی وي هغه باید دلته ولیکو په څنګ کې ورسره لایک ولیکو لایک به یې د قوس کې کړو اوس مثلا پروډکټ لیکمه قلم ګوره قلم ډیټیلز به راشي نور مثلا که غواړئ چې په چا باندې قرض پاتې ده یا د چا را باندې قرض پاتې ده که نه نو بیا به موږ د سیلز او د پرچیز نه هم کیوري جوړوو بیا به ریپورټ ورنه جوړوو پوه شوې اوس د دو درونه به هم موږ ریپورټ جوړوو په دې خاطر چې زموږ په ډیټابیس کې ریپورټ پکارېږي اوس مثلا درته وایي څوک راځي کسټمر که نه کسټمر درته راځي چې ما تا نه کوم شیان اخیستي دي راپور یې راکړه نو چې راپور شو شی باید ترې جوړ شي ریپورټ ترې جوړ شي یا مثلا سپلایر درته راځي چې ما به تا کوم شیان خرڅ کړي یا ډیټیلز راته وښایي که نه نو باید څه شی ترې جوړ وي نو د دې لپاره به باید بیا ریپورټ ترې جوړوي په دو کې ګوره مونږ کسټمر کې اوس مثلا زه کسټمر کې بصیر لیکم ګوره نور ټیبلز به نه دي ورسره یو ځای کړي چې مثلا بصیر نه کوم پروډکټ اخیستی دي او په څوم شان هغه ټیبلونه هم باید ورسره یو ځای کوو یو ځای کړي نه دي باید ورسره یو ځای کوو صحیح ده څه رقم یو ځای کوئ په ویزټ کې هماغه درې واړه ټیبلونه سره یو ځای کې فورموله هم دا ورکوي صحیح ده ریپورټ چې ته جوړ کړې ریپورټ بېرته سم دا اوس به یې جوړ کړو دا خو ګوره ساده شو صحیح ده دا به ایسته کړو ساده به نه ماسې به یې جوړ کړو نور ټیبلونه به هم ورسره یو ځای چې ریلیشن ولرو کولی شو که نه اوس ګوره ویزټ کې د سپلایر ټول به ور واچوو پروډکټس به ټول ور واچوو دغه شیان کې نه غواړي دا آی ډي و دا به یې ترې ایسته کړو او بل پرچیز دا نور به یې ترې ایسته کړو دا وینې سپلایر کیوري شو صحیح ده اوس به دې ته فورمول ورکړو لایک s underscore name like دلته به قوس راشي قوس به دلته وي صحیح ده underscore name صحیح شو اوس مثلا زه لیکم خالد وینې خالد کوم پروډکټ اخیستی ټوټل ډیټیلز به یې راشي صحیح ده دا به سیو کو د سپلایر په نوم بله کیوري به جوړه کو دا ورې به همداسې دا ورې کسټمر ور واچوو کسټمر سره به پروډکټ ور واچوو چې کوم پروډکټ هم پرې خرڅ کړی او سیلز ډیټیلز به ور واچوو چې مثلا په کوم تاریخ په څو روپۍ راکړي څو پیسې دا شو صحیح ده که چیرې پروډکټ غواړئ پروډکټ په حساب هم زه فعلا به همدا دوه د دې دوه به هم ریپورټ جوړ کړو دلته به راشو ریپورټ ویزټ ته دا ورې به له کیوري نه جوړ کړو کومې کیوري نه ګوره دوه دانې کیوري موږ لرو که نه کیوري یو کسټمر ده یو سپلایر ده سپلایر نه به یې جوړ کړو اول فیلډز به ټول ور واچوو د سپلایر په حساب ټوټل یې که غواړئ ټوټل به یې هغه کوو ګوره دا راپور او بل راپور ترمنځ به صرف فرق څه شی شي چې دا هم کیوري نه جوړ کړی فورمول هم پکې ورکړی که نه چې کله جوړ کړو وینې دلته به اول نوم غواړي چې د چا درته پرنټ کړمه که نه نو زه ورته وایم چې د چا راته پرنټ کړه د خالد وینې صرف اوس د چا راته پرنټ کوي د خالد به راته پرنټ کوي او بل هم همداسې چې هغه بیا د کسټمر شو د هغه نه به هم جوړ کړو ریپورټ د کومې کیوري نه و یو هم د سپلایر نه جوړه کړې دا بله به ده کسټمر نه جوړه دا به یې ټول جمع کړو سره نیکسټ وینې دا کسټمر شو صحیح ده کیوري ریپورټ وینې دلته به موږ نه نوم پوښتنه کوي چې د چا نه یې درته نوم یې ولې پوښتنه ونه کړو کسټمر کې فورمول نه ده ورکړی که نه دلته به نوم فورمول ورکړو لایک سی انډرسکور
نیم. مینې اوس بل ته پوښتنه رانه کوي مثلا زه هم صرف څوک راته وښایي بصیر اوس بصیر اوس د دې نه چې کوم ریپورټ جوړ کړی هغه به خپله اوس دا فورمول واخلې ګوره دا صرف د چا راته پرنټ کا مثلا زه ورته هم صرف د چا راته پرنټ کا نو اوس مو ګوره فورم هم جوړ شوه ریپورټ مو هم تکمیل شوه اوس به څه کوو اوس که چیرې نور ریپورټس د پکارېده مثلا د پروډکټ او د بل نو د هغو نه به هم کیوري ریپورټ جوړوو که نه وو پکار نو بیا سویچ بورډ جوړوو پوه شوې تر دې ځایه پورې سویچ بورډ به سبا جوړ کړو نن به هم دومره